بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسې په خپل کتاب کې 14مې صفحې ته رارسېدلي یو. په دې درس کې موږ او تاسې د ګرامر یوه نقطه ده چې هغې ته پریپوزیشن ویل کېږي، یا دې ته موږ او تاسې وایو حرف ارتباط. پریپوزیشن داسې حرف وي چې د دې په واسطه باندې عموماً یو اسم څخه وروسته راغلی وي. صحیح شوله؟ عموماً د یو اسم څخه وروسته پریپوزیشن په جمله کې استعمالیږي تر څو د دغه اسم ارتباط ورکړي د یو بل شي سره. د دې په خاطر باندې موږ تاسې پریپوزیشن استعمالوو. لکه فرض مثال in، on، under، behind، beside، in front of، near. دا ټول د ګرامر د نگاه څخه چې دي پریپوزیشنونه دي. په انګلیسي کې دې ته پریپوزیشن ویل کېږي. د ان معنا ده په داخل یا په مینځ کې. on معنا ده لپاسه. under معنا لاندې. behind مطلب جخت. beside مطلب څنګ ته. in front of معنا مخ ته. near معنا ده نږدې. صحیح شوله؟ دا ټول پریپوزیشنونه دي چې موږ او تاسې عموماً دا په جملو کې استعمالوو، او د دې څخه موږ او تاسې استفاده کوو. د یو اسم موقعیت موږ او تاسې ته راښیي. لکه فرضاً موږ او تاسې دلته وایو the cat is on the table. پیشو چې ده د میز له پاسه ده. ګوره دلته دغه آن په واسطه باندې د دغه پیشو موقعیت وښودل شو چې دا چیرته دی؟ په ټیبل باندې ده یا په میز باندې ده. دوهم the doll is in the cupboard. doll وی د نانځکه چې ده is in په داخل کې ده in the cupboard، یعنی دغه نانځکه چې ده د المارۍ په داخل کې ده. دریم the dog is under the table. وی دغه سپی چې دی under معنا د لاندې د table د میز څخه لاندې دی. څلورم the basket is on the table. باسکټ چې دی وی دا په میز باندې دی. صحیح شوله؟ باسکټ کثافت داني دغه ده. on معنا د پاسه. پنځم the ball is under the table. وی دغه توپ چې دی under the table د میز نه لاندې دی. شپږم the orange is in the cupboard. نارنج چې دی د کپبورډ کې دی، یعنی دغه دی نارنج، یعنی په المارۍ کې دننه ایښی دی. اووم the teapot is in the cupboard. دغه چایجوشه چې ده دا په المارۍ کې ده. کپبورډ څه ته ویل کېږي؟ المارۍ، د لوښو المارۍ ته ویل کېږي. اتم the telephone is on the table. ټلیفون چې دی د میز له پاسه دی. نهم the bottle is under the table. بوتل چې دی د میز لاندې دی. صحیح شوه؟ نو موږ او تاسو ته هغه موقعیتونه بلکل معلوم شول. item 15 behind مطلب څه؟ behind مطلب شاته. beside مطلب څنګ ته. in front of مخې ته. near معنا نږدې. راځو لومړۍ جملې ته. the girl is on the seat. د نجلۍ چې ده سیټ معنا چوکۍ، یعنی د چوکۍ د پاسه. دا وینئ چوکۍ د پاسه ناسته ده. دویم the tree is behind the seat. وی دغه ونه چې ده behind the seat. behind مطلب ده شاته، یعنی دا ونه چې ده د سیټ یا د چوکۍ شاته ده. وګورئ چوکۍ شاته ده. دریم the seat is in front of the tree. وی دغه چوکۍ چې ده د ونې مخې ته ده. in front of مطلب
مخې ته. څلورم the dog is beside the seat. دغه سپی چې دی beside the seat د دغه سیټ څنګ ته دی. beside څه معنا؟ څنګ ته. پنځم the dog is near the girl. دغه سپی چې دی د پیشو د وبښئ د نجلۍ څنګ ته دی. near معنا نږدې. شپږم the cat is not near the dog. وی دغه سپی چې دی وبښئ د پیشو چې ده د سپي څنګ ته نه ده. وګوره not near یعنی نه ده نږدې. وګوره دوی ترمنځ څنګه ده فاصله ده. read aloud په تیزه ولولئ. ear ear معنا غوږ. دلته پکې a او e راغلی ده. c معنا بحر یا اوبه. seat معنا چوکۍ. near معنا نږدې. teapot چایجوش. teacher استاد یا استاده.